په ژوند کې به د ډېرو منفي کسان سره مخ سوي یاست. هغه کسان چې تاسو ته منفي خبرې کوي او د هغو خبرې تاسو چشکي ځوروي مو. 3 قسمه خلک ستاسو په ژوند کې. د مثال په توګه که چیرې ستاسو سره په ژوند کې ملګري هغه ملګري چې تاسو ته منفي خبرې کوي او د هغو خبرې تاسو چشکي ځوروي، هغه ملګري چشکي لیرې کوي، ډیلیټ کوي، ژوند ارام کوي. پسې پاته سوه 2 قسمه خلک. هغه خلک چې ستاسو د لیرې دوستان دي، هغه هم که چیرې داسې خبرې ستاسو سره کولی چې تاسو ځورولاست، هغه هم لیرې کوي د ځانه څخه. پاته سوه کوم کسان؟ هغه کسان چې ستاسو خاص خلک دي. د مثال په توګه لکه ستاسو میرمن، ستاسو ورور، ستاسو د اکا زوی، ستاسو همداسې نور نږدې کسان. هغه کسان څنګه کولی شي چې مثال هغه تاسو ته منفي خبرې کوي، د هغو خبرې تاسو ځوروي، د هغو سره ګزاره وکړئ، په ژوند چش وکړئ. مثبت کسان ډېر کوي. هغه ملګري خپل ژوند ته داخل کړئ چې تاسو تشویقوي او مثبت خبرې تاسو ته کوي، نو ژوند به مو چی شي د خوښۍ څخه ډک واوسي.